السلام علیکم ملګرو. یو نیوز مې دل وروړی دی بلکې دوه نیوز دي. یو بیډ نیوز دی او یو ښه نیوز دی. ښه نیوز دا دی چې IMF پاکستان ته قسط ورکولو ته تیار شو او بیډ نیوز دا دی چې قسط به خو ورکړي خو د مهنګایۍ یو هغه طوفان به راځي چې نه به تاسو برداشت کولی شي او نه به زه برداشت کولی شم، ځکه چې IMF پاکستان له چې کله قرض ورکوي نو هغه هسې نه ورکوي. دومره ټیکسونه او بیا په عوام باندې لګي چې ښه د عوام مخکې نه د مهنګایۍ په یو غټ طوفان کې ګیر دی، بالکل برداشت نه بار ده. او دا چې اوس به نور کم ټیکسونه لګي نو دې سره به سبزي به ځکه ګرانیږي چې یوریا باندې ډېر زیات ټیکس ولګېدو، ډېر زیات ټیکس، او هغه حساب سره به ټول سامانونه لکه غوړي، چای، چینی هر څه به ګرانیږي. IMF پاکستان له قرض ورکوي خو هغه هسې نه ورکوي، دومره ټیکسونه پې ولګوي چې غریب عوام خو مخکې نه ځمکه کې نیم دن نه دی او امید دی چې دې سره به پوره دن نشي. بس الله دې ستاسو مدد وکړي او د ټولو دې الله مدد وکړي چې دې حکمرانانو نه، دې ظالمانو نه، دې PDM دې ظلمونو نه الله تاسو هم خلاص کړي او مونږ هم دې خلاص کړي. چینل باندې چې څوک نه وي د زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې دا رنګې نیوز زه تاسو سره شیر کوم.